اوس د خپل عشق معجزې ته ګورم زه چې یار ګورم د کعبې ته ګورم مقام د چغو د خوغلی یم حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم د کداورو چې یاري نه کوم زه خپلې ټیټې دروازې ته ګورم په میکده باندې چې غلی تیر شوم ناصحه زه خپلې توبې ته ګورم ما له د سپو غلي کېدل راځي خو شکر وباسئ د چا خولې ته ګورم او روان په مخ کې یم او شاته ګورم خپلې لوټ شوې قافلې ته ګورم درمانه ما باندې چې بندې شولې د هغې کلي دروازې ته ګورم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. شب قدر ډیرۍ مردانه کلي کې یو دا وخت شعر خطاب صاحب را سره ناست دی او بس دا شعرونه را سره واورئ. بله خو ستاسو ډېره مننه کوم، الله مې عزتمن کا. روماني یو څو شعره به درته ووایم. جانانه ښکلې مازدیګر دې لږ خو راشه که نه، زخمي زما د زړګي سر دی لږ خو راشه که نه، زه د دنیا د هر نظر نه پرېوتلی یمه، زما د ستا په لور نظر دی لږ خو راشه که نه، د لر او بر واړه افغان دي چې په اور کې سوځي، هر یو پښتون په ژړا سر دی لږ خو راشه که نه، ټول پښتانه د پیراقوخ کې په ګریوان تویوي، په مونږه چا کړی منتر دی لږ خو راشه که نه، او وایي خطاب ګله په زړه کې یو ارزو لرمه، د دنیا ژوند ډېر مختصر دی لږ خو راشه که نه، وایي چې ښایسته د خوند باران وي او جانان وي، چې ښایسته د خوند باران وي او جانان وي، او بیا په څنګ کې دې روان وي او باران وي، نو ای ملګرو دې نه ښه به کوم صحت وي چې په غېږ کې د جانان وي او باران وي، چې رباب او منګي وي ټنګ ټکور وي، راټول شوي رقیباني او باراني، چې رباب او منګي وي ټنګ ټکور وي، راټول شوي رقیبان وي او باران وي، نو یا خطاب دې نه ښه به کوم صحت وي لاس چې لاس کې د جانان وي او باران وي او باران وي. جانانه ولې مې چیړي څه مې ګناه کړې ده، راته یو خیما کومه ناروا کړې ده، د زړه مې ماخله زارونه درته سوال کومه، هېڅ خبر نه یم چې کوم ځای مې خطا کړې ده، زه خو د ستا په تهمتونو باندې رنګ یم اشنا، جړېږم ځکه چې مې تا سره وفا کړې ده، په ځان قایل یم یاره زه درته سوګند کومه، هر یو خبره مې د ستا کې صفا کړې ده، او خطابه هغه څوک به وي زما په شانتې پاګل د عشق بازار کې چې د مینې یې سودا کړې ده، هغه لوظونه یاد کړه چې د ما سره وکړي، په څه دې کړې بدلې سترګې ولې د نه هیر شو، ډېر خلقه مقصدونو کې کامیاب شو کو پوهېږي، او ډېر خلقه د خپل دام په جوړولو کې راګیر شو، اوس بعضې خلقه په غیرت ناموس پوهېږي درمان صاحب، اوس بعضې خلقه په غیرت ناموس پوهېږي، او په ننګ غیرتمین د دنیا لاړه یاره تیر شو، زه تا ته چې را یادې کړم ستا د خولې خبرې، نو ته ولې وایې داسې چې هغه وختونه تیر شو، زه تا ته چې را یادې کړم ستا د خولې خبرې، ته ولې وایې داسې چې هغه وختونه تیر شو، او خطابه د قسمت چارې مې ټولې دي منلې، څوک زبر شو دنیا کې او څوک لاړه یاره زیر شو. ای زما دلې نادانا رحم وکړه په ما جانا، زه پتا پسې رنځېږم سا مې خیجي قدردانا، ای زما دلې نادانا رحم وکړه په ما جانا، زه پتا پسې رنځېږم سا مې خیجي قدردانا، د هجران تورې تیارې دي ډېر غمونه دي کړېږم، د هجران تورې تیارې دي ډېر غمونه دي کړېږم، سلګۍ کومه د ارمانه چې جدا یمه له تانه، زه پتا پسې رنځېږم سا مې خیجي قدردانا،
زما ستړې اسویلي او د فراق دا جړاګانې زما ستړې اسویلي او د فراق دا جړاګانې چې تر څو بوي جانانا زړه مې ټق شوي د خفګانا چې تر څو بوي جانانا زړه مې ټق شوي د خفګانا زه پتا پسې رنځېږم زه پتا پسې رنځېږم سا مې خیجي قدردانا د درتلو امید کوما مگر وس مې نه رسیږي د درتلو امید کوما مگر وس مې نه رسیږي سوال کوما د سبحانا که په ما شو مهربانا زه پتا پسې رنځېږم زه پتا پسې رنځېږم سا مې خیجي قدردانا شستا مینا کې بېتابه چې جړېږي تل خطابه شستا مینا کې بېتابه چې جړېږي تل خطابه والله تنگ شو د هجرانا زندګي یې شو لګرانا والله تنگ شو د هجرانا زندگی یې شو لګرانا زه پتا پسې رنځېږم زه پتا پسې رنځېږم سا مې خیجي قدردانا ای زما دلې نادانا ای زما دلې نادانا رحم کړه په ما جانا زه پتا پسې رنځېږم زه پتا پسې رنځېږم سا مې خیجي قدردانا. ډېر ښه مشره ډېر زبردست دا شعر خطاب صاحب تاسو راسره واورېدو او ډېره مننه چې موږ سره اوسئ تر دې دمه تر بل پروګرام پورې اجازت غواړو الله په امان. خوشحاله اوسئ تاسو د راتګ یو جهان مننه.